पढ़ेगा तो बढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा या چې لوست وکړی نو پرمختګ به وکړي خیبر پختونخوا. د دې عنوان لاندې د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د داخله مهم آغاز شوی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په خپل یو بیان کې ویلي چې د ټولي صوبې په سرکاري سکولونو کې د رواني میاشتې لومبۍ نیټې نه تر 13مې نیټې پورې د پړېګا تو بړېګا خیبر پختونخوا عنوان لاندې د داخله مهم آغاز شوی. په یو علاقو کې د اگست په لومبۍ نیټه ریګولر کلاسز شروع شوي دي چې ورسره داخله مهم هم جاری دی. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په ګرمو علاقو کې هم د رواني میاشتې لومبۍ نیټې نه د داخله مهم آغاز شوی دی ولې ریګولر کلاسز به په 15 اگست شروع شي. د شهرام خان ترکی وینا وا چې په فرست او سیکنډ شفټ کې به کلاسونه یو شان جاری وي تر څو زیات نه زیات ماشومان د علم پر رڼا منور شي. هغه ویل چې د داخلي ټول نظام ډیجیټلایز کړی شوی دی سلپاره چې صوبایي تعلیم محکمه اپ معرفي کړی دی. شهرام خان ترکی والدینو نه اپیل کړی چې صوبه کې روان داخله مهم کامیابی لپاره دی د خپل ماشومانو داخله یقیني کړي. سخت کال د دې مهم لاندې د 10 لک ماشومانو داخلولو هدف ټاکلی شوی دی. صوبایي تعلیم وزیر په خپل بیان کې زیاتوي چې د زامنو په شمول خپل لونه هم سکولونو کې داخلي کړي ځکه چې د یوې تعلیم یافته جنۍ سره د هغې راتلونکي ټول نسل تعلیم یافته وي.